د باتورو ننګیانو وطن تل مو د ساتلی د نیکونو او پلرو وطن د افغانستان د باتورو ننګیانو وطن تل مو د ساتلی د نیکونو او پلرو وطن تل مو د ساتلی د نیکونو او پلرو وطن. د ملي رادیو ټلویزیون درنو لیدونکو او خواږو اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او صحتمند به یاستئ. درنو لیدونکو دا ځل مو د خپل تلویزیوني سفرونو په لړۍ کې اراده خیوي ولسوالۍ ته کړې. په دې سفر کې خیوي ولسوالۍ ته ورځو او د دغه ولسوالۍ له بېلابېلو برخو تاسو ته معلومات درکوو. نو تاسې را سره دغه خپرونه تر پایه وګورئ. موږ ورځو خیوي ولسوالۍ ته. خیوي ولسوالي دغه ولسوالي د ننګرهار ولایت مرکز څخه 20 کیلومتره لرې شرق خواته موقعیت لري. خیوه د ننګرهار یو له پرنفوسه ولسوالیو څخه شمیرل کیږي. د دې ولسوالۍ شمال لور ته د رینور، جنوب ته د کامې غرونه ګوشتې ولسوالي، ختیځ ته د کونړ نورګل ولسوالي او لویدیځ ته د کامې ولسوالي او د جلال آباد ښار 8 ناحیه موقعیت لري. خیوه 15 لوی قریې لري چې عبارت دي له شګه، مرکزي خیوه، کلاټک، بوډیالي او کاشکوټونه. د دغې ولسوالۍ نفوس 350,000 کسان اټکل شوی. اوسیدونکي تر ډیره په پشهي او پښتو ژبو خبرې کوي. د خیوي ولسوالۍ 4 قریې بوډیالي، شګه، مرکزي خیوه، کلاټک د سیند یوې غاړې ته او کاشکوټونه د سیند بلې غاړې ته موقعیت لري. تاریخي ځایونه عبارت دي له بر کاشکوټ ساحه، سید جمال الدین ټاټوبی، صفدرکټ غونډۍ، په اسلامپور کې لاهور او ډیلي واړه واړه کلي چې ځینې آثار اوس هم شته. د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکي تر ډیره په زمیندارۍ او مالدارۍ بوخت دي. صنعت غنم، جوار، شولې، سبزیجات دي او د لبنیاتو په برخه کې پنیر پکې تر ټولو زیات تولیدیږي. قدرمنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. دوستانو تاسې د خیوي ولسوالۍ په تړاو لنډ معلومات ولیدل او واوریدل. نو دغه د اوس موږ خیوي ولسوالۍ ته راورسېدو او دلته زما تر خوا یو څو مشران ولاړ دي، د دې ولسوالۍ اوسیدونکي دي. دوی سره غږیږو او د ولسوالۍ په تړاو ورڅخه لنډ معلومات او د دوی غوښتنې اورو ګوري. نو دوی په خپله راته دغه معلومات راکړي. مشره ستړی مه شي، لومړی د نوم راته واخله او بیا دا راته ووایه چې د کوم ځای اوسیدونکی او دغلته ستاسې د سیمې د خلکو ژوند او وضعیت څنګه ده، خلک په کوم حالت کې دي؟ مهرباني. شکر دی. انشاءالله اول د ټولو لیدونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالودود د خیوې مرکزي خیوې د لابطري د کلي اوسیدونکی یم او بل د امنیت په باره کې انشاءالله څه خبره نشته دی. شکر دی، ټول خوشحاله دي او هېڅ کوم جنجال یا کوم یو داسې مرګ و جوړ نه ده شوی او نه کېږي. انشاءالله امنیت دی، ښه صحیح امنیت دی. او نور د خلکو ژوند څنګه روان ده؟ دلته څه کیسې دي؟ خلک په کوم حالت کې دي؟ بس دغه یو مشکل دا د خلکو دی چې دغه قیمتي هم زیاته شوې ده، قیمتي ده او روزګار نشته دی پکې. ډېر خلک کوشش کوي چې چېرته یو خواته ځان وباسي او نور انشاءالله امنیت خو امنیت په لحاظ ډېر ښه دی امنیت. ستاسې د ولسوالۍ روغتیایي وضعیت څنګه ده؟ مثال کلینیکونه شته نشته؟ د کلینیکونو وضعیت څنګه ده؟ او دغه راز مکتبونه ښوونځي څنګه دي؟ ښوونځي ته خپله د متعلمین ځي او راځي، هېڅ کوم مشکل د ښوونځیو نشته دی او کلینیک هم انشاءالله فعاله دی او وخت په وخت ورته دوايانې رسیږي. کوم مشکل د کلینیک هم نشته دی. یعنې تاسې یوازې اقتصادي ستونزې نه بغیر نور هېڅ مشکل ده نشته؟ نور مشکل نشته دی. نه هغه مرګ و جوړ چې مخکې واغسې انشاءالله الله پاک رحمېدلی دی، هېڅ خبره نشته دی، مشکل نشته دی. مننه. خیر اوسې، عزتمند شي. خیر اوسې. مننه. درنو لیدونکو تاسې د مشر خبرې واورېدې. خپرونه مجریان لري، له نور خلکو سره هم غږېږو. تاسو راسره یو ځای پاتې شئ. قدرمنو دا د یوې بلې سیمې ته راغلو او دلته زما تر خوا یو بل مشر ولاړ دی. نو مشره ستړی مه شي، لومړی د خپل نوم راته واخله او بیا دا راته ووایه چې د کومې سیمې اوسیدونکی او په دې معلومات راکړه او دغه راز ستاسې د سیمې د خلکو وضعیت څنګه ده؟ مهرباني.
ژوندی اوسې الحمدلله. زه د خپله د صفدرګټ د کلي اوسېدونکی یم، نوم مې محمد عارف دی. زمونږ د کلي وضعیت خو دا دی چې خپله دهقان یم او زمونږ د دهقانانو ډېر مشکلات دي د خلکو. فلحال اوس فیض شوي دي، نرخونه په بازار کې یو ریټ دي. زمونږ ځای کې فلحال دا یو پل جوړ شوی و دغه دپاره د خلکو د تګ راتګ دپاره، هغه ونړېده. اوس زمونږ ځای کې پیسې دي خلکو نه په 150 په 40 او 500 روپو باندې اخیستل کېږي. کوم پل جوړ شوی کومه ساحه کې؟ د زیړي بابا په ساحه کې د املا ماتې ستاسې سیمې سره وصلوي. او مونږ سیمې وصلولي یو څه ناڅه به دغه زمونږ فایده کوله. اوس مونږ ته ډېر نقصانات دي. هغه فصل چې به زمونږ په 100 روپۍ باندې دغه کوو، اوس دهقان دپاره هلته 500 روپۍ 60 روپۍ تجاران راځي هغه دغه ته اخلي هغه حاصلات. نو زمونږ چې د دهقان کوم هغه مصرف دی هغه هم نه پوره کوي صاحب. نو خلک چې دي بېروزګاري بې انتها ډېره ده. نو د حکومت نه دا هیله غواړو چې د نړیوالو سره خپلې اړیکې جوړې کړي او الحمدلله اسلامي حکومت دی خلک د دې سره اشنایي واخلي. ولې چې اسلام نه خو څوک سرغړونه نشي کولی. اسلام خو زموږ مقدس دین دی، باید موږ اسلام ته احترام ولرو. زموږ د مشران د خلکو فیصلې دغه زما خپله اوس یو جنجال دی په دې دغه کې په دې ولسوالۍ کې. نو زه دا غواړم د حکومت نه چې خلکو فیصلې او دغه چې دي دا په عدالت په سنت او په حدیث او په قرآن باندې وشي او د خلکو دپاره د کار زمینه مساعده کړي. دا به غټه خبرې ځکه چې ځوانان ګورو خارج ته روان دي، ترکیه ته، ایران ته، څوک یو قسم په عذابوي وژني، په یو رقم په ظلم باندې وژني، څوک بل رقم وژني. که زموږ په ملک کې د کار زمینه مساعده شي زموږ ځوانان یو پړم نه ځي. الحمدلله زموږ ملک ښایسته ملک دی، خو دونه ده چې بېروزګاري ده. او که چېرته زموږ ملک کې د کار زمینه مساعده شي زموږ ځوان به ولې یو چېرته لاړ شي څوک به په بېرحمانه ډول ووژني. دلته بېروزګاره ګرځي خواران، چا سره بوجۍ ده، چا سره یو شی. دغه ماشوم اوس وګوره دا د تعلیم والا دی، دا غریب یو شی ټولوي بل شی ټولوي. نو دونه دی چې د ملک دپاره یو څه کول پکار دي د دې مشرانو چې د خلکو سره دا ژوند خو لخي شي. هر سړی په دغه کې دی چې زه څه وکړم. دا غوړي د کوم ځای نه ورځ د بلې قیمتي چې دا مخبول ته روانه ده. د دهقان عاید چې دی هغه مخکته را روان دی چې یو څه حاصلات یې وشي ورور هغه څوک دی په 10 روپۍ اخلي لکه هغه غریب چې غلا کړي. دا چې دی دا ټوله بې انصافي ده. ښاروالۍ نه، د حکومت نه، د والي نه، د رئیس وزرا نه زمونږ دا خواهش دی چې په دې ملک کې اسلامي نظام او حق د حق فیصلې د خلکو کې خلکو له روزګار برابر کړي، خلکو له ژوند برابر کړي، مکتبونو ته ماشومان دغه برابري کوي. که ښځې دي که نر دي زموږ ټول ورونه دي او ملک دی دا ملک به په شریکه جوړو. د حکومت رابطه همکاري تاسو سره څنګه ده په ستاسو په سیمه کې په خیوي ولسوالۍ کې او دغه راز ولسونه څومره همکار دي حکومت سره؟ څومره مثال پر وخت کې ستونزه پیدا شي مشکل پیدا شي حکومت سره موضوع شریکوي؟ الحمدلله حکومت زمونږ اسلامي امارت چې دی اوس د خلکو سره د پښتونځو کې رسیدګي ډیره زر کوي، مشکلات ډیر زر حل کیږي. ان شاء الله خدای به نورم ښه کړي. موږ ټول تاسو یا مسلمانان باید د مسلمانانو ملاتړ وکړو او د خپل دین، د خپل د مشرانو، د خپل د علاقې خیال وساتو. دا نه چې موږ داسې بې خیرۍ طرف ته موږ روان یو 40 15 40 50 کاله وشو موږ داسې ورانې دی، وژل دي، تړل دي، وال دي، ډبول دي. دینه دې موږ نور خدای خلاص کړي او ان شاء الله عالمان دي، د دین خلک دي، دای سره دین دی، قرآن دی او حدیث دی. د دین چې څوک سرغړونه کوي خو هغه په خپل مجرم دی، د خدای او د رسول په نيز او د قرآن په نيز. نو باید موږ د دې ملاتړ وکړو. دا زموږ ورونه دي، زموږ مشران دي، زموږ د دین خدمتګاران دي. باید موږ دای سره دغه نږدې فاصله ونیسو. دوی د هر دغه د مشکوک راپور نه باید موږ جدي خبر کو. دای سره زموږ هر وخت تماس او دغه او ان شاء الله موږ ته هر وخت زموږ مشکلاتو ته رسیدګي کړی ده او د خلکو سره ډیره نږدې فاصله ده. نه تی چا فاصله غشتي ده او نو سره څوک دغه لري. ان شاء الله مننه کور ودا تاسو نه مننه په احترام. خیر اوسې. قدرمنو لیدونکو را سره اوسې خبرونه مجریان لري. قدرمنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. دا د زما تر خوا یو بل ځوان ولاړ دی، د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د سره همغږیږو. السلام علیکم. زه امید د خیوي ولسوالۍ یم، د کوز کونړ د خیوي ولسوالۍ او دلته بس شورنخوت او د چولې خرڅوم په دې بازار کې بس لګیا سونو ټکه پک کوو. اوس بازار ته روان یې؟ بازار ته روان یم اوس. څنګه د کاروبار دی، څنګه د سوداګان دي کېږي؟ شکر دی ښه دی. بس سوداګان کېږي، پخوانۍ غوندې سوداګانې او هغه نشته داسې خاص. بس د ورځې 1.5 یا 200 روپۍ پاتې کېږي. دا د کور د ترکارۍ سیستم برابر دی، پې نه پې غوړي کېږي نه پې اوړه کېږي نه چې بوره. بس روان لګیا ستو. نو بس څه شی پې کېږي؟ والله بس دغه څه شی کېږي، بانجان دي او شلغم دي او بینډۍ دي
دغه شیونه پې کېږي نور چې شی پې نه کېږي نو د ورځې به څو روپۍ مزدوري کوي ټوله ورځ کې د ورځې ټوله ورځ دغه ټایم کې سهار راوځو او بس تر ماښامه پورې لګیا یاستو چې بس حساب ورته وکړو یا 200 یا 1.5 روپۍ پاتې شي پکې ولې نه خرڅېږي علت څه ده نشته خلکو سره پیسې نشته چا سره پیسې نشته 10 روپۍ شی څوک نشي اخیستلی نو هغې به څه اوړه واخلي یا څه غوړي به واخلي ټول بیچارهګان دي کار نشته او روزګار نشته یو سړی چې چېرته کار ته ځي نو 200 روپۍ دیړي ده نو په 200 روپو کې هغه بیچاره څه وکړي اوس زه دغه د خپله ریډۍ ګرځوم دغه ولسوالۍ کې درته ویم چې دا دلته مواد ورکول کېږي د ټولو خلکو واغستلې خانان خلک یې اخلي خو غریبو ته نه میلاویږي خو بیا هم شکر دی شکر وباسو چې یو د اصل 200 هم پیدا کېږي شکر دی بس حکومت نه څه غواړي څه وکړي حکومت نه څه غواړو امن غواړو سوله غواړو کاروبار غواړو چې خلکو ته کاروبار زمینه برابره کړي نو چې داسې حالات نو ورځ په ورځ حالات خرابېږي نه اوس خو امنیت د موږ خو چې ډېرو د خیوې ولسوالۍ اوسېدونکو سره وغږېدو وضعیت نورمال ده ښه خوشحاله دي خلک امنیت له نګاه صرف یو د کاروبار اقتصادي مشکلات به وي دا خو دا اوس یو بیچاره غریب سړی تللی نشي د وړو بورې اخیستلی نشي 3000 روپۍ 200 روپۍ دغسې بورې وړو دي هر رقم وړه دي که نه نو 3000 روپۍ باندې یو بیچاره وړو اخیستی شي زه نشم اخیستلی په دغه ریډۍ کې څه وکړي حکومت څه وکړي کومه برخه کې کار وکړي تر څو دغه مشکل حل شي بس دغه دکاندارانو تجارانو نه دا پوښتنې وکړي چې دا ولې قیمتي دومره زیاته شوې ده دا پوښتنه ترې نه وکړي که نه نو چې دا مشکل د خلکو حل شي خیر اوسي قدرمن لیدونکو تاسې د دې ځوان خبرې مو واورېدې د په خپل کاروبار راته وغږېده او خپلې ستونزې او غوښتنې یې موږ تاسو سره شریکې کړې نو خپرونه مو جریان لري راسره اوسئ د ټلویزیوني سفر خپرونې قدرمن لیدونکو بیا هم ښه راغلاست دوستانو تاسې د خیوې ولسوالۍ د یو شمېر اوسېدونکو هغه نظرونه وړاندیزونه او غوښتنې واورېدې او ومو لیدلې نو دا د اوس د همدغې ولسوالۍ مرکزي روغتیایي کلینیک ته راغلو دلته به د دې کلینیک له مسؤل سره غږیږو او دی به راته معلومات راکوي چې دلته په صحي برخه کې د دوی خدمات څنګه دي او دغه راز په کومو برخو کې دوی خدمات وړاندې کوي او کومې ستونزې لري نو هغه به موږ تاسو سره شریکې کړي ورځو د دغه کلینیک له مسؤل سره غږیږو تاسو راسره یو ځای پاتې شئ قدرمن لیدونکو زما تر خوا دا د همدغه کلینیک نماینده ناست ده د سره غږیږو دی به راته د کلینیک د خدماتو په تړاو پوره معلومات راکړي ډاکټر صاحب ستړی مه شئ او په لومړي سر کې د کلینیک په خدماتو راته وغږیږه مهرباني ژوندی اوسئ عزتمن شئ ښه راغلاست درته وایم مننه خیر اوسي زما نوم جلات خان دی او د خیوې د سی چې د کلینیک د مسؤل په صفت یم مهرباني بس خپل خدمات خپل ولس ته عرضه کوو ډاکټر صاحب خدمات مو څنګه دي څنګه روان دي په کومو برخو کې خدمات وړاندې کوئ که لیدونکو ته د خپل کلینیک په تړاو بشپړ معلومات ورکړئ انشاءالله زمونږ هغه کوم مطابق چې د سی ایچ سي د کلینیک مطابق خدمات دي هغه په پوره اندازه دلته موږ وړاندې کوو د خپل ولس ته چې هغه دلته د مور د ماشوم خدمات دي د واکسین خدمات دي لابراتوار خدمات دي د نیوتریشن خدمات دي او پی ډي او ایمرجنسي خدمات دي یعنی کوم امکانات چې د سی ایچ سي په لیول باندې دلته کېږي هغه مکمل موږ خدمات وړاندې کوو دې ټولنې ته ډاکټر صاحب څومره مریضان تاسو ته د ورځې دلته راځي څومره مریضانو مثال تاسو هغه تداوي او خدمات ورته سره کولای شي مریضان خو د ورځ په جریان کې خو ډیر مریضان راځي تقریبا تعداد یې د 250 نه تر 300 پورې دلته رسیږي کوم سیمونه راځي بس د دې مختلفې علاقې دي د خیوې ولسوالۍ لکه لرې ځایان هم پکې شته دی د سلامپور نه بر سلامپور کوز سلامپور کانډۍ سرجل زوړ کلی نوجو دغسې لرې منطقونه بډیالۍ سورج ان د دې منطقونه هم راځي ورته دومره لرې ساحونه ډاکټر صاحب تاسو ته یا دې کلینیک ته خلک راځي تاسې نور کلینیکونه فرعي کلینیکونه نه لرئ لرو اوس فی الحال دا د بډیالۍ نوم چې ما خو هلته اوس یو بي ایچ سي کلینیک جوړ شوی دی انشاءالله کوم کسان چې به دلته راتله اوس هغه خدمات هلته ورته وړاندې کېږي او نور دغه څو کلینیکونه نور لري فرعي کلینیکونه تقریبا 9 کلینیکونه دي کوم سیمه کې لري په شګه کې دی بي ایچ سي کلینیک دی په اتاوړ کلینیک په ملکزو کې دی او په ګمبيري کې بي ایچ سي ده
او په ګوریک په سیمه کې بي ایچ سی کلینیک دی په کوس کاشکوټ کې بي ایچ سی ده په بر کاشکوټ کې سب سنټر دی په سرکند کې سب سنټر دی او په بډیالۍ کې بي ایچ سی ده او ډاکټر صاحب تاسو ته په دغه موسم کې د وړي په موسم کې طبعا اوس وړه ده کوم ناروغان یا کومه ناروغي چې څوک ولري ډېر راځي دغه څه وخت کې دغه موسم کې خلکو د کومه ناروغي دلته ډېر پیدا کېږي چې تاسو ته راځي اوس خو رښتیا دلته خو موسمي ناروغۍ خو زیات دي که نه نو اوس په همدغه وخت کې موسمي ناروغۍ تقریبا چې بس وخت د ګرمۍ دی د دې نه وروسته نو د ملاریا مریضتیا زیاتېږي دغه اسهالات زیات پیدا کېږي دغه د موسمي ناروغۍ هم همدا دي او ډاکټر صاحب عامو خلکو د ولسونو ته څه پکار دي تر څو له دغه ناروغیو وژغورل شي موسمي ناروغۍ ونیسي یا دغه راز له نورو ناروغیو وژغورل شي خلکو څه پکار دي نو هغه کومه خدمات چې د موسمي ناروغیو په وخت کې وړاندې کېږي لکه موږ چې اوس د ملاریا په مورد کې موږ عامه پوهاوی کوو او د عامه پوهاوي تر څنګ موږ پشخانې ویشو او ټولنې ته موږ دلته یو د سی ایچ اس په نامه باندې یو کس لرو چې ټولنې یو سوپروایزر دی کمیونټي هیلث سوپروایزر په نامه باندې هغه د ټولنې ته خدمات هم کوي او داسې توصیې په رقم باندې هر کلي ته ورځي د دې پشخانو د استعمال هغه ورته ښیي او هغه ډنډونه او هغه چټلي چې په هغه سیمو کې ده چې دغه ورک شي چې دغه موسمي ناروغۍ لکه ملاریا چې د دې مخنیوی وشي په دې خاطر باندې عامه پوهاوی وکړي ډاکټر صاحب دواګانې هم څنګه دي دوا پوره رسیږي که نه انشاءالله چې دوا ښه ده هغه مطابق د دې کلینیک د سی ایچ سی په لیول چې کومه دوا ده هغه خدمات انشاءالله مکمل عرضه کېږي او خلکو ته ورکوو داسې کومه ستونزه خو نه لري تر څو حل شي او کار هم نور ښه شي انشاءالله داسې خاصه ستونزه خو نشته دی خو موږ یو ستونزې سره لږ مخ چې زموږ دغه د کلینیک یا دغه خیوي د ولسوالۍ نفوس تقریبا د سی ایچ سی په لیول نه ډېر اوچت دی تقریبا نن سبا د خیوي د منطقي نفوس تر 3 لکو 2.5 لکه 3 لکو پورې رسیږي او دا دغه چې کومه دواګانې چې راځي دا د سی ایچ سی په لیول دا موږ ته تقریبا 18,000 یا د 19,000 شاوخوا کسانو په دغه په لیول کې راځي نو دا ځکه زیات دي چې موږ ته د مختلفو ولایتونو نورستان کونړ د لغمان د دې منطقي خلک راغلي دي او دلته د مهاجرت شپې ورځې سبا کوي نو په دې لیول باندې موږ د دغه چارواکو نه هیله لرو چې دغه سی ایچ سی موږ ته په ډي ایچ بدل کړي یوه شفخانه جوړه کړي نو موږ به بیا ډېر د خلکو ته دا خدمات په ډېر ښه شان سره عرضه کړو مننه ډاکټر صاحب عزتمن شي مننه قدرمنو لیدونکو تاسې د خیوي ولسوالۍ د مرکزي روغتیایي کلینیک د مسؤل خبرې واورېدې او موږ تاسو ته هغه د خپلو خدماتو په تړاو دغه راز کومه غوښتنه چې دوی لرلې معلومات راکړل نو خپرونه مجریان لري تاسو راسره یو ځای پاتې شئ موږ ورځو پوهنې مدیریت ته هم سر ورښکاره کوو د تلویزیوني سفر خپرونې قدرمنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست تاسې د خیوي ولسوالۍ د روغتیایي برخې څخه معلومات ولیدل او واورېدل دا د اوس د همدغې ولسوالۍ پوهنې مدیریت ته راغلي وو دلته ورځو او د پوهنې له مدیر صاحب سره غږیږو هغه به موږ او تاسې ته د خیوي ولسوالۍ د پوهنیز بهیر په تړاو معلومات راکړي نو تاسو راسره یو ځای پاتې شئ موږ ورځو دننه پوهنې مدیریت ته مدیر صاحب ستړی مه شئ په لومړي سر کې راته د خیوي ولسوالۍ په پوهنیز بهیر وغږېږه چې دغلته د پوهنې بهیر څنګه روان ده ښوونځي په کوم وضعیت کې دي په عموم کې دغه سیستم څنګه روان ده او په کوم حالت کې ده مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نه مخکې اول د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم تحفه پیش کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام زما نوم سید عبید الله هاشمي د کوز کونړ پوهنې امریت د پوهنې امیر دا چې الحمدلله د اسلامي نظام په راتګ سره د پوهنیز بهیر لکه څنګه چې نور ادارې کارونه چټک شوي دي شفاف شوي دي همداسې په ښوونیز بهیر کې هم ډېر زیات تبدیلیانې راغلي تغییرات راغلي دي او ښوونیز بهیر الحمدلله ډېر په چټکۍ سره پر مخ روان دی هغه شیونه چې هغه کومې نیمګړتیاوې وي نو هغې ته ډېر متوجه شوي وو چې هغه د شاګرد نبودن او د استاذ غیرحاضري وه شاګردانو غیرحاضري وه نو الحمدلله چې ډېر په شفاف ډول سره د معارف ټول پروګرامونه پر مخ روان دي او د معارف څومره پرسونل چې الحمدلله ټول همکار دي موږ سره او ټول په ښه شان سره خپلې وظیفې څومره چې ټاکلی وخت دی د هغې نه زیات
خپلې وظیفې سرته رسوي او ډېر ښه پر مخ روان دی. مدیر صاحب تاسې په ټوله کې خیوه کې څومره ښوونځي لرئ؟ د استادانو تشکیل مو څنګه ده؟ دغه راز د استادانو کمپیوټر خو نه لرئ؟ نو الحمدلله چې ولسوالي د کوز کونړ چې پرنپوسه ولسوالي ده او معرف پروره ولسوالي ده، واقعا چې ډېر کدرونه جامعې ته وړاندې کړي دي، ښه بااستعداده کدرونه وړاندې کړي دي او ولس ترې نه خوشحاله دی، راضي دی. د معارف په برخه کې تقریبا دلته 50 بابه موږ فعال ښوونځي لرو چې د هغې د جملې څخه تقریبا 2 لیسې دي، 11 د وناسو دي، 11 د ذکورو لیسې دي، یو پکې لوی دارالعلوم دی، یو پکې دارالمعلمین موجود دی چې الحاقیه دارالمعلمین دی، بلکې د مرکزي دارالمعلمین یوه څانګه ده. همداسې 14 بابه دغه لرو متوسطي لرو او 11 بابه ابتدایي ښوونځي لرو. نو چې مجموعا تقریبا د ټولو 9209 ذکور شاګردان دي او 12546 پکې وناس شاګردان فعلا د تدریس لاندې نیول شوي دي. دا چې اوس ولسوالي ګرمسیر ده او اوس رخصت د ښوونځي، نو دومره شاګردان تقریبا 1815 تنه شاګردان د تدریس لاندې دي. هاشمي صاحب د استادانو تشکیل مو څنګه ده؟ استادان خو کمبود نه لري او دغه راز دغه اوس چې کوم بستونه د ښوونکو نوي اعلان شوي دي په دې کې تاسې څه هم درکول شوی که نه؟ او خوشبختانه چې خیوي ولسوالۍ د پخوا نه هم مخکې ویل چې معرف پروره ولسوالي ده او رئیس محترم چې زمونږ چې د هغه هم ډېر زیات معرف پرور د واقعا چې ډېر خدمات وړاندې کوي او ډېر کوشش کوي چې حتی ولسوالیو ته پخپله لاړ شي. نو زمونږ تشکیل تقریبا 940 کسان د اجیر او د معلم د ټولو سره چې د هغې د جملې نه 640 تنه موږ ذکور ښوونکي لرو او 114 تنه زنانه ښوونکي لرو. خو د نورو ولسوالیو په نسبت باندې دلته دغه مشکل داسې زیات نه دی د ښوونکو د کمبود. ولې مشکل لرو؟ آینده دپاره موږ پلان کې لرو چې تقریبا 1.5 سل په شاوخوا کې هغه اټکلي دغه م کړی دی، پلان کې م نیولی دی چې 1.5 سل تنه ښوونکو ته موږ آینده تعلیمي کال کې اشد ضرورت لرو چې د دې جملې نه 115 تنه موږ ته نوي بستونه خوشبختانه را کړي دي. په دې 4,000 بستونو کې 115 را کړي دي خیوي ولسوالۍ ته. خو موږ تېر نظام کې تقریبا دوی نه ورکړي 2.5 سوه ضرورت ښوونکي م ورکړي، خو البته هلته اوس تقاعد ښوونکي موږ ته نه ګمارل شوي، نو 40 تنه موږ نوي ښوونکي هم ګمارلی دي چې هغه ښوونکي چې هغه تقاعد شوي وو او تېر نظام نه همداسې پاتې وو. نو دغه تقرر په د اسلامي امارت کې 40 تنو چې هغې کې تقریبا 10 تنه چې دي هغه یوازې وناسې مقررې شوي دي او موږ وناسو تقرر ډېر زیات کړی دی. مننه مدیر صاحب. د کتابونو ستونزه څنګه ده؟ کتابونه دلته شاګردانو ته پوره ورکړل شوي رسېدلي کتابونه څنګه دي؟ کافي کتابونه لرئ که نه لرئ؟ یاره د کتابونو ستونزه ډېره زیاته ده، لږه نه چې ډېره زیاته ده. اوس موږ رئیس صاحب جناب رئیس صاحب سره په تفاهم باندې موږ یو څه اعلانات هم د فیسبوک د لارې خواره کړل چې هغه ورونه چې هغه شتمن ورونه دي، تجاران دي، موږ سره په دې کې د کتابونو په ستونزه کې برخه واخلي. نو تقریبا داسې ووایه چې 9.5 جلده یو کس چې موږ ته چې موږ به په میډیا کې نه نشروئ نو 9.5 جلده زموږ یو کومک کړی دی چې ډاکټر یو بل ډاکټر صاحب هم تقریبا 10 جلده یو بل ډاکټر صاحب کومک کړی. دوی به دا کتابونه د کومه کوي څنګه به یې راوړي؟ دا خو به چاپ کېږي، نصاب به موجود وي، دوی دا کتابونه څنګه راوړي؟ نو اوس خو دا د مکتب کوم نصاب چې دی دا د مطبوع چاپ کړي دي، خو کیفیت یا کمزوره کیفیت دی که نه، هغوی خریداري کړي راوړي دي، نو بازار کې پیدا کېږي دا کتابونه. خاطر چې همدلته به چاپ شي، دوی چاپوي بیا دا کتابونه درته راوړي؟ او دوی چاپوي بیا دلته راوړي موږ ته. خو اوس څومره چې موږ اورو او خبرېږو د میډیا له رئیس سره موږ تماس کړی، رئیس صاحب سره هغوی وایي چې کتابونه د چاپ لاندې دي. انشاءالله چې آینده کال کې به دا د کتاب ستونزه که ټوله حل شوي نه نو 80% پورې به دا ستونزه حل شي. د 3 میاشتنۍ رخصتۍ وروسته به چې نوی کال شروع کېږي نوی تعلیمي بالکل همداسې ده. موږ یې ډاډ راکړی لکه د کتابونو ستونزه. مدیر صاحب له دې خوا د ودانیو د سرپناه او دغه راز د ښوونځیو د احاطې څنګه دلته ښوونځي دې برخه کې خو ستونزه نه لري؟ ولې نشته، تقریبا داسې 6 به زموږ داسې ښوونځي دي چې هېڅ نوعه سرپناه لري چې د هغې د جملې نه یوه زموږ لیسه ده چې ډېره په دې ولسوالۍ کې ډېره نامتو او ډېر ښه فارغین یې ورکول. نو بدبختانه چې په 90 کال کې د امریکایانو له خوا نه بمبار شوه، تر اوسه پورې همدغسې د خاورو سره خاورې د تعمیري
د بوډیالۍ ذکر لیسه چې د امریکایانو له خوا نه بمبار شوی و تر اوسه پورې ورانه ویجاړه پرته ده. نو دا کم 15 بابا نور ښوونځي چې دي دا هم تعمیرونه نه لري او تقریبا 11 بابا ښوونځیو تعمیرونه ولې جوړ شوي دي خو هغه سر ته نه دي رسېدلي، پروژې نیمکاله کې پاتې دي. نو د هغې یاداشت موږ نه ولایت مقام غوښتی و، نو هغه یاداشت هم ورکړی دی خو له اقرا برنامې پر مخ بیول که نه، نو هغه پروژې لا تکمیل شوې نه ده تر اوسه. مننه مدیر صاحب، خیر اوسئ. خوشحاله تاسو کامیاب اوسئ، سرلوړي اوسئ، خوشحاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو، تاسې د مدیر صاحب خبرې واورېدې او موږ تاسو ته د خیبې ولسوالۍ د پوهنې په تړاو معلومات راکړل. نو اوس ورځو نور برخو ته، نو تاسو راسره یو ځای پاتې شئ. افغانستان دی د باتورو ننګیانو وطن، تل مو د ساتلی د نیکونو او پلرو وطن. دا افغانستان دی د باتورو ننګیانو وطن، تل مو د ساتلی د نیکونو او پلرو وطن. سلام شروع کوم ځای راغلی؟ دی بس بازار پر راغلی راوپش شي ته ځای له خیره فلاحین ته کامې ته روان استئ. چې هم ورکړي چپله ده کتلی شم ورو خیر ده تلمي شي لري را هغې ته هم ښه دی تلاشي راکولی شئ لنډه تلاشي نه خفه نشو رو نه خفه ستړی مشې ورو خیر راغلی خاص دی که لري را طبیعت هم ښه دی کوم ځای نه راغلی کوم لړ نه راغلی چېرته ځئ له خیره ته د کوم ځای ورو څوکۍ تذکره لري تذکره راوښیم دا د طوفانونو غیرتونو ولولو وطن، دا د طوفانونو غیرتونو ولولو وطن، تل مو د ساتلی د نیکونو او پلرو وطن. دا افغانستان نوم مې سرور ولي دی او د پلار نوم مې محمد هارون دی. د خیوي ولسوالۍ د امنیې قومندانۍ یو مجاهد یم. زه شپه ورځ دلته د خلکو د خدمت لپاره حاضر او ماده یم. هر قسمه ګواښ چېرته پېښېږي موږ ورته د ګواښ نه مخکې موږ منتظر یو او رسېدونکي یو. موږ ولس ته اطمینان او ډاډ سره ویلی شو چې شپه ورځ موږ ستاسو خدمت ته حاضر یو او تاسو موږ سره تل مدام همکاري وکړئ. مجاهدو اتلانو شزل مو وطن، دا د مجاهدو اتلانو شزل مو وطن، دا د مجاهدو اتلانو شزل مو وطن. د ټلویزیوني سفر خپرونې قدرمن لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. دوستانو، تاسې د خیوې ولسوالۍ د بېلابېلو برخو څخه معلومات ولیدل او واورېدل. دا د اوس د دې ولسوالۍ امنیه قومندانۍ ته راغلم. دلته به د خیوې ولسوالۍ امنیه قومندان سره غږیږو او هغه به راته د ولسوالۍ په تړاو بشپړ معلومات راکوي. نو تاسو راسره یو ځای پاتې شئ، موږ ورځو امنیه قومندانۍ داخل ته او له قومندان صاحب سره غږیږو. قومندان صاحب ستړی مه شئ، په لومړي سر کې راته د خیوې ولسوالۍ په امنیتي وضعیت وغږېږه. ولسونه خو چې موږ ورسره وغږېدو راضي وو، خوشحاله وو له امنیتي وضعیته. نو تاسې د ولسوالۍ امنیتي وضعیت په تړاو لیدونکو ته لنډ معلومات ورکړئ او دغه راز د ولس په همکارۍ هم راته وغږېږي چې د ولس همکاري در سره څومره ده او تاسې څومره له ولس سره نږدې هغه خپل فعالیتونه سرګردانه کوئ. مهرباني. الله دې عزتمن که خیر اوسې، تاسو ستړي مه شئ، په خیر راغلئ، الله مرګ راوله. زه خو نوم مې قاری شعیب دی، د خیوې امنیې قومندان په حیث باندې دلته خدمت کوم او اصلي اوسېدونکی د کامې ولسوالۍ ما. نو الحمدلله تاسو خپله د په ساحو کې وګرځېدئ او ولسونو سره لیدل کتل به م انشاءالله شوي، د هغې سره به مرکه شوي، خبرې به مو سره کړي. الحمدلله زمونږ خو چې څومره ګورو ولسونه الحمدلله راضي دي او امنیت الحمدلله تامین دی او ملګري الحمدلله د ولس په خدمت کې 24 ساعته شپه ورځ منډې ترړې کوي. نو یو خو په دې خاطر باندې چې دا زمونږ وطن دی او ولس هم دی، نو د دې دپاره به الحمدلله هر قسمه منډې ترړې او ستونزې تکلیفونه به ګالو. دویم دا دی چې اسلامي نظام دی الحمدلله ملګري او ټول پرسونل د ولسوالۍ د قومندانۍ
ډېر په جوش او په جذبه باندې د اسلامي د نظام دپاره دغې تامین دپاره نو ښې منډې ترلې کړې الحمدلله. او دلته هېڅ قسمه نوعه مشکل الحمدلله نشته دی د امنیت په لحاظ سره او شرعي حدود او د شرعي د امارت اسلامي چې کوم لایحه ده او کوم اصول دي هغه الحمدلله بیخي سره تامین دي. او قاری صاحب هغه کوم ملت ده چې په دې ولسوالۍ کې وضعیت نورمال ده، یعنی تقریبا که وکتل شي په ټول هیواد کې وضعیت ښه ده، خو دلته هغه علت څه ده چې وضعیت دغسې نورمال ده؟ ستاسې هڅې ډېرې دي که نه د ولسونو همکاري د سره ډېره ده؟ نو الحمدلله دواړه دي، یو خو د ملګرو هڅې هم ډېرې زیاتې الحمدلله سري ساته هر وخت چې په یو ځای کې کوم مشکل څرګند شوی دی او یا ملګرو لږ احساس د مشکل کړی دی نو د مخې سره د مشکل د پیدا کېدو نه مخکې الحمدلله هغه خنثی شوی دی او ملګرو هلته منډه ترړه کړې ده. دویمه وجه هم دا ده چې دلته الحمدلله دغه قومونه ولسونه دلته داسې دي چې دوی سره زموږ ناستې ولاړې شوي دي، وخت په وخت دوی موږ راغواړو، دلته علما کرامو سره مجلسونه کوو، هره میاشت کې هر 15 ورځو کې د قومي مشرانو سره کوو. نو دوی هم په دې یو اتفاق او اتحاد باندې دي موږ سره دغه ژمنې کړي دي، موږ سره دغه وعدې کړي دي چې موږ به د امارت اسلامي هر قسمه همکاري کوو او د دې سره به موږ منډه ترړه کوو. نو دا د یوازې داسې نه ده چې زموږ د هلو ځلو د وجې نه دلته امنیت دی او مشکل نشته دی، دا د دواړه طرفه دلته د زموږ هم منډه ترړه الحمدلله ښه صحیح ده او ولسونه چې دي ولسونه هم دغسې موږ سره 100% کې همکاران دي، قومي مشران، علما، سپینګیري او ځوانان، د ځوانانو شوراګانې چې دي هغې بار بار زموږ سره رابطې کوي او هر قسمه همکاري الحمدلله زموږ سره کړې ده او وعدې هم راسره کړي دي، نور هم راسره کوي. قومندان صاحب کله چې په یو سیمه کې یو ساحه کې ستونزه پیدا کېږي څنګه هغې ته رسیدګي کوئ؟ په وخت ورتلی شئ نه شئ ورتلی، څنګه خبرېږي؟ په دغې معلومات راکړئ. مونږ چې دلته کمې ورځې نه راغلي الحمدلله په دویمه درېیمه ورځ باندې دلته مونږ د علماو سره د قومي مشرانو سره ټول هم راغوښتي دي، هغې سره مجلس کړی دی، هغې ټولو ته مونږ خپلې لمبرې ورکړي دي. په ټولو خلکو ټولو ولسونو سره زمونږ لمبرې شته دی چې یو معمولي حادثه کېږي نو زمونږ نورو افراد او معاون صاحب او فرسونل او امیر صاحب جنۍ خو څه کوي چې اکثریت خلک زما سره په خپله رابطه کوي نو په هماغه وخت سره خبرېږو، په وخت سره الحمدلله مونږ دلته خپل ملګري منظم داسې 10-15 ملګري هغه زمونږ د دې دپاره منظم ناست دي چې په ولس کې یو خبره یو شی پیدا شي چې د عاجل اغیزې ته رسیدګي کوي، هغې بل کار او بل دغه نه کوي، هغې چک پین ته نه ځي، هغې ګزمې ته نه ځي، هغې قرولو کې نه کیني، هغې صرف همدې دپاره ناست دي. نو دغه ملګري چې دلته منظم ناست دي او هلته اغیزې نه زموږ خلکو سره رابطې هم دي نو هلته رابطه هم عاجل کېږي، دلته ملګري هم تیار منظم ناست وي نو الحمدلله هغه پیښې ته هغه صحنې ته رسیدګي ډېر زر کېږي او الحمدلله مشکل نه پیدا کېږي. مننه مولوي صاحب، جزاک الله، الله تاسو ته مجر درکړي، ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. دوستانو ستړي مه شئ، بیا هم ښه راغلاست. اوس دا د دې ولسوالۍ مقام ته راغلو، دلته دننه ولسوالۍ ته ورځو، هلته له ولسوال صاحب سره غږېږو او د هغه هم معلومات اخلو چې د خیوې ولسوالۍ وضعیت څنګه ده او دغلته حالات څنګه دي، هغه به موږ تاسو ته پوره معلومات راکړي. نو تاسو راسره یو ځای پاتې شئ، موږ ورځو د ولسوالۍ مقام ته. قدرمنو لیدونکو، دا د خپرونې په وروستیو کې ولسوالۍ مقام ته راغلو او دلته د ولسوالۍ معاون صاحب زما تر خوا ناست ده، د سره غږېږو او دی به د ولسوالۍ په تړاو بشپړ معلومات راکړي. معاون صاحب ستړی مه شئ، په لومړیو کې راته د ولسوالۍ وضعیت دې راته وغږېږه چې دلته د خیوې ولسوالۍ وضعیت څنګه ده، دلته ستاسې خدمات څنګه روان دي؟ مهرباني. الحمد لله وحده والسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد. معززو، الحمدلله د ولسوالۍ وضعیت خو ډېر ښه روان دی او زمونږ د ولسوالۍ په د امنیت لګانه هم الحمدلله په ډېر ښه فضا باندې خلک پکې اوسېږي، خوشحاله دي، د امنیت نه هم ډاډګرنه ورته ورکوو او بل دا ده چې دوی خلک هم په دې امن باندې په دې هغه باندې مطلب ولسوالۍ ته خپل مشکلات راوړلو باندې ډېر خوشحاله دي، انشاءالله مشکل نشته او د ولسوالۍ وضعیت هم الحمدلله ښه دی، مشکل نشته. زموږ کوم ملګري چې په دلته اوسېږو پکې په ډېر ښه فضا کې اوسېږو. معاون صاحب، تاسې څومره هغه د ولسونو ستونزو ته پر وخت رسیدګي کولی شئ او کومې قضیې چې په ولسونو کې رامنځته کېږي د هغې حل و فصل دپاره تاسو څومره مثال ژمن یاستئ چې خپل کار ښه سرته ورسوئ؟ الحمدلله موږ خو د ولس د خدمت دپاره شپه ورځ ځانونه وقف کړي دي او موږ څومره چې د ولس خدمت وي موږ هغې دپاره لبیک وایو، خوشحاله هم یو، ځکه چې د خپل ولس او د دې ځورېدلي ولس خدمت دپاره موږ راوتلو دې باندې موږ افتخار کوو او لله الحمد ولس ته انشاءالله معلومات کېږي چې موږ څومره د دې خدمت کوو او موږ ورته ویلي دي چې شپه ورځ تاسو خدمت کوو او همدغسې ده
تاسې هم انشاءالله په دې باندې خبردار یاستئ چې موږ د دې ولس خدمت ته ناست یو ډېرې عمیقې مسلې انشاءالله حل شوي دي او د هغې د حل دپاره موږ کوششونه کوو مشکل نه لرو انشاءالله. معاون صاحب څومره ولسونه کولی شي چې مثال په اسانۍ له تاسې سره وګوري له نور مسؤلینو سره وګوري څومره ستاسې هغه د دروازې د ولسونو پر مخ خلاص دي داسې مشکل خو به ورته نه وي ولسونو ته چې په تکلیف باندې راشي او یا انتظار شي تر څو تاسې سره وګوري؟ نه الحمدلله زموږ دروازې د ولس تر مخ باندې شپه ورځ انشاءالله خلاصې دي او ما مخکې مې اشاره وکړه چې موږ د ولس خدمت دپاره راوتلي که هغه شپه ورځ د دوی څه مشکل پیدا کېږي موږ د دوی مشکل دپاره لبیک وایو ورته ولاړ یو شپه ورځ دا د ولسوالۍ دروازې د دوی په مخ باندې خلاصې دي هېڅ مشکل نه لري او کولی شي که هغه هر قسم انسان وي ولو که یو ماشوم یو زنانه هم وي هغه کولی شي د ولسوال تر مقامه پورې ځان را ورسوي او خپل مشکل ولسوال ته وړاندې کړي مشکلات نشته انشاءالله چې د دوی مخنیوی وشي چې 2 ورځې بعد راشي 3 ورځې بعد راشي نشته او دا د واغه دا خبرې نشته. معاون صاحب موږ چې له ولسونو سره وغږېدو کله ساحو کې عام خلکو سره وغږېدو هغوی د امنیتي وضعیت او دغه راز د حکومت یا د مسؤلینو له کرداره خوښي وښوده خو یوه ستونزه چې هغوی یادوله دغه ستونزه که وکتل شي یوازې داسې نه چې خیوه یا ننګرهار هېواد شموله ستونزه ده اقتصادي ستونزه یادوله اقتصادي مشکلات د کار نشتون یاداوه تاسې د خیوې ولسوالۍ لپاره داسې کومه پروژه یا داسې څه کومه برنامه دلته پلې کړې چې د خیوې ولسوالۍ اوسېدونکي مثال په هغې کې کار وکړي یا د هغوی اقتصاد پکې ښه شي یا پکې مصروفه شي داسې څه خو هم نه دي کړي تر اوسه پورې خو موږ هم نه وي راغلي دې ولسوالۍ ته انشاءالله چې د دې د ولس د مشکلاتو د حل دپاره زمونږ مشران په همدې خدمت کې لګیا دي چې د ولس سره کوم دا مشکلات موږ حل کړو نو چې د مشرانو څه هدایت دي موږ انشاءالله د دې ولس د مشکلاتو د حل دپاره خصوصا اقتصادي وضعیت د اقتصادي وضعیت ختمېدلو لپاره انشاءالله موږ ولس ته ډاډګنه راورکوو چې په هر نګاه باندې د سر په قربانۍ باندې نو انشاءالله موږ به دا ستاسې دا مشکل حل کوو او ستاسې تر شا موږ ولاړ یو حتما به انشاءالله دا مشکل په ګډه باندې حل کوو. معاون صاحب بله موضوع د پوهنې روغتیا او نورو برخو ده له دغې برخې مسؤلینو سره موږ وغږېدو او هغوی خپلې غوښتنې وړاندیزونه او هغوی خپل په خدماتو باندې موږ سره وغږېدل نو تاسې د خپل مسؤلیت له نګاه نه څومره د هغوی څارنه کوئ څومره مثال پر وخت د هغوی هغه کارونه ګورئ تر څو دوی کارونه ښه پر مخ لاړ شي او که مشکل پکې رامنځته نه شي؟ موږ خو د خپل د ولسوالۍ په پروګرام کې داسې یو هغه لرو چې هر یو موضوع دپاره موږ خپل یو مطلب یو کس ټاکلی دی هغه د صحت په برخه کې هم زموږ خپل ملګری دی هغه ځي هغه څاري همدارنګه دلته په لاندې شعبو کې چې څومره شعبې دي د ولسوالۍ مربوط دا ټولې شعبې زموږ نظارت لاندې دي الحمدلله هر ورځ زموږ ملګری کوزیږي هغه نظارت کوي کله زه کله بل ملګری چې هر څوک مطلب هغه مشکل موږ حل کوو نظارت کوو د خلکو چې مشکلات پکې باید پاتې نه شي یعنې ټولې ادارې څارئ او د هغوی خدمات ګورئ چې خدمات څنګه روان دي د ادارې څارو په دې بنا باندې چې دا د مسلمانانو دا مشکل حل شي او دغه مشکلات په ډېر اسانتیا باندې مسلمانانو ته حل شي او ستونزه پکې نه انشاءالله موږ دا ادارې څارو. مننه معاون صاحب خیر اوسئ. مدام ژوندي لاره خیر. مننه. قدرمنو لیدونکو تاسې د خیوې ولسوالۍ د معاون صاحب خبرې واورېدې موږ تاسو ته په وروستیو کې د دې ولسوالۍ په عمومي وضعیت معلومات راکړل نو خدای دې وکړي چې را سره ستومانه شوي به نه یاستئ د نن ورځې تلویزیوني سفر خپرونه مو په همدې ځای پای ته رسېږي ما خانګل امرخیل او د کیمرې په برخه کې شبیر احمد طاهري ته اجازه راکړئ الله مو مل شه.